سلامونه وخت مو په خیر تاسو ته له زیرو نیوز سرویس څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته خراغلاس پيو نن جمعه د 1404 هجری لمریز کال د سنبلې اومه چې د 2015 زیږدیز کال د اګست ل 9 سره برابر ده. زه شبنم وزریم او تاسو ته له زیرو نیوز سرویس څخه سپورتي خبرونه وړاندې کوم. ټاکل شوی نن افغانستان کرکټ ملي لوبډله د پاکستان پر وړاندې لوبه وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د افغانستان، پاکستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ د درې اړخیزې لوبلړۍ لومړۍ شلوریزه لوبه د افغان ملي لوبډلې او پاکستان ترمنځ ترسره کیږي. ټاکل شوی یاده لوبه د افغانستان پر وخت 9 بجې په شارجه کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. د غرض د فوتبال له ډګره نن د افغانستان فوتبال ملي لوبډله د ایران پر وړاندې لوبیږي. د مرکزی اسیا د فوتبال سیالیو کافا جام په چوکاټ کې د افغانستان او ایران د فوتبال ملي لوبډلې نن د سیالۍ ډګر ته وځي. د دواړو لوبډلو ترمنځ لوبه د تاجکستان په کوربتوب په دوشنبه ښار کې ترسره کیږي. د هیواد ملي رسمي ورزشونو فدراسیون پلاوی د آسیا د اماتور رسمي ورزشونو د پراختیا د لومړۍ دورې پروګرام کې ګډون وکړ. د هیواد د ملي رسمي ورزشونو د فدراسیون یو پلاوی چې د فدراسیون مشر محمد یوسف مومند او د ملي ټیم روزونکی قیس جسور پکې شامل وو، د آسیا د اماتور رسمي ورزشونو د پراختیا د لومړۍ دورې پروګرام کې ګډون وکړ. دغه ورزشي ناسته د روان میلادي کال د اګست له 15 تر 28 د بحرین په پلازمینه مناما کې د آسیا د غړو هیوادونو د استازو په ګډون ترسره شوه. د سپورت له ډګره وروستی خبر همدا چې د پکتیکا ولایت په مرکزی زندان کې د 5 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ چې 3 ورځې مخکې پیل شوې وې د محبس کارمندانو لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو په پایلوبه کې محبس کارمندانو لوبډلې خپل سیال سیف الدین لوبډلې ته د 2-1 میدانونو په توپیر ماتې ورکړه او اتلولۍ یې وګټله. سپورتي خبرونه هم دومره وو. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس په خوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 news 24 تر 7 خبرونه د الله پامان.